الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زما معزز ورونو یورور پختنه کړې ده، فرمایي چې زمونږ بعضې ورونه داسې د سحر مانځنه غافل یي، سحر مونځ نه کوي. بعضې ملګري خو داسې دي چې هغوی د سره د سحر مونځ نه کوي، بعضې داسې دي چې په جمع سره نه کوي په هغه ټیم کې خو با جماعت نه کوي. بعضې داسې دي چې نه نمر راختلو ته چې لږ غوندې ټیم پاتې شي نو ناوخته ټیم کې کوي. زما معززو ورونو، دا عظیم جرم دی. مومن مسلمان په دې باندې مکلف دی چې د 5 وخته د جمع د مانځه پابند دی. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د الله حق پیغمبره، زه په سترګو باندې ړوند یم، څه نه وینم او ما سره داسې ملګری هم نشته دی چې ما جومات ته راولي، نو ما ته اجازه وکړه چې زه مونځ په کور کې وکړم. نبی علیه صلات وسلام ته اجازه وکړه چې ته د دې نه مستثنی کور کې مونځ کوه. نو هغه روان شه، رخصت شه، بیا ورته آواز وکړه چې ته راشه. ورته فرمایي چې ته اذان اورې. نو هغه جلیل القدر صحابي چې په سترګو ړوند و چې او د الله پیغمبره زه اذان اورم، نو نبی علیه صلات وسلام ورته وویله چې اذن فعجب، تا باندې دې وخت کې واجب دا دی چې ته اذان اورې، نو جومات ته باید راشي، ته په دې باندې مکلف یې چې جومات ته حاضر شي. نو زما معززو هغه ړوند و صحابي، څوک یې لرلم نه، خو نبی علیه السلام ورته وویل چې حکم شرعا حکم دا دی چې کله ته اذان اورې باید ته جومات له راشي، ستا په کور کې مونځ نه کېږي. نو زما معزز ورونو، کم سړی چې په سترګو باندې بالکل بنای روغي او ښکلی وجود او شکل وله الله ورکړی، اندامونه ټول روغ دي، نو د هغې سړي مونځ به کله په کمره کې وشي یا یې په کور کې وشي. او دویم دا دی چې بل حدیث دی، نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاة. دا د مسلم شریف حدیث دی. زما معززو، نبی علیه السلام فرمایي چې مابین د سړي او د کفر او د شرک منځ کې دا مونځ پرېښودل دي. مونځ پرېښودل دا دونه عظیم جرم دی چې مونځ پرېږدي نو دا سړی هغې ته رسیږي، یعنی د کفر درجې ته رسیږي. بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاة. نو مسلم شریف حدیث دی. نو زما معززو، مونځ پرېښودل بل حدیث دی د بریده رضی الله تعالی عنه نه، هغه فرمایي چې العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة، وایي هغه کار چې زمونږ او د دوی منځ کې و هغه مونځ دی. فمن ترکها فقد کفر، څوک چې دا مونځ پرېږدي دا کافر کیږي. یعنی د اسلام او د کفر په منځ کې واسطه مونځ کول دي. که یو سړی مونځ کوي مسلمان دی، که یو سړی مونځ نه کوي نو دا کافر شي، دا د شرک درجې ته ورسېد، العیاذ بالله، دا د کفر درجې ته ورسېده. دا د اخرجه احمد، ابو داود، نسائی، ابن ماجه، دا حدیث پاک کتابونو کې منقول دی. زما معزز بل روایت دی د عبدالله ابن شقیق العقیلی رحمت الله علیه، دا یو جلیل القدر تابعی دی. هغه فرمایي چې لم یکن اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یعدون شیئا من العمل ترکه کفر الا الصلاة. دا جلیل القدر تابعی فرمایي چې د نبی علیه صلات وسلام ملګري نو چې یو شی پرېښودل هغې ته کفر ښکاره کېدل سوا د مانځه نه. نو زما معززو، مونځ پرېښودل دا درجه د کفر، دا سړی کفر ته پرې رسېږي. دا هغه احادیث دي چې د دغه سړي د تارک الصلاة په منځ کې چې یاره وسې کومه او بیت نه پاتې شي. یو دی قصدن مونځ پرېښودل
قصدا منفر خدل من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. دا اتفاقی مسئله ده به چې دا د ټول امت په د اتفاق ده چې دا قصدا منفر خدل دا کافر ده. خود دا سړی چې منکر تینا نه دی وسې کوم مونځ تینا پاتې شي د دې سړي په باره کې دغه حکم دی چې العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد کفر. څوک چې دا منځ فریدي دا کافر کیږي. زما معززو بعض علما یو د کفر اکبر یو د کفر اصغر. نو کفر اکبر هغه دی چې انسان د دین اسلام نه مکمل خارج. یو د کفر دون کفر نو ته وایي کفر اصغر. دا سړی چې منځ فریدي نو دا کفر اصغر کې شاملېږي. هغه کفر دون کفرین چې ورته وایي. نو زما معززو په ښار دې موږ او تاسې لا چې د جمع مانځه پابندي کوو چې جمع منځ زما معزز دا رانه فوت نشي. الله جل جلاله د هغه انسان په رزق کې خیر او برکت نه چې زما معززو چې هغه بالماضي منځ په جماعت باندې نه کوي. جماعت منځ باندې ورونو چې کله تاسو په دې خوند باندې پوه شئ یقین وکئ چې ګوره تاسې له به دا بالماضي او په کوټه کې منځ دا بالکل تاسو له خوند نه درکړه. دا یو جدا لذت دی او جدا خوند دی چې الله د مؤمن مسلمان په زړه کې اچولی دی. دې خوند او دې ذایقه باندې که چېرته یو سړی اموخته شه او دا خوند واخیسته په رب یقین وکړه چې د اذان سره به دا جومات ته حاضري. متاسفانه ډېر خلک چې هغه سپین ګیري سپینې شوي دي 40 کالو نه پورته شوي دي د بچو خاوند دي او بعضې داسې د نمسو خاوند دي زما معززو متاسفانه چې هغوی د جمع مانځه پابند نه او د سحر منځ تېنه پاتې کېږي. نو دا سړی چې د سهار مانځله نه ځي نو څه فکر کوي چې د ده بچي به څه کوي د دغه نمسي به څنګه وي او الله به د دې په مال کې څه برکت واچوي. مسافر هم وي د الله بنده او راغلی مې او بیا د جمع مانځل هم نه ځي مونځ په ډېره کې دا ټول ملګري تاسو ته ګوري حجونه هم کړي دي عمرې هم پکې کړي دي او بیا هم دا نه کوي. زما معززو دنیا دپاره خو دونه خپل ملک هم پرېښی دی کوم ځای ته رسېدلی دی. نو د الله بندګانو دا یو مونځ موږ او تاسو ته پاتې دا خو باید په ښه طریقې سره موږ وکړو. ښایسته جوماتونه الله پاک تاسو له راکړي دي په یو ټیم باندې ښایسته جمع ښه د توحید و سنت والا امامان چې دا موجود دي او بیا هم تاسو سستي کوئ. زما معززو هسې نه چې د الله جل جلاله په ګرفت کې راشي. که الله جل جلاله په موږ او تاسو باندې بیماري راولي په خوب باندې بیمار شي یا به عرق النساء در باندې ولګېږي یا به ملا دردونه در باندې راشي ویل ډسک خراب شو د ملا کې مهرې خرابې شولې یا د پښو باندې درد شه مزل نشي کولی الله به هم په دې مصیبت کې مبتلا کړي. زما معززو نو دا کار باید موږ او تاسو فریدو. دا ډېر ناکاره کار دی دا ډېر غلط کار دی او بعضې ورونو لا ماته خبره کوي او هغه تېر هفته کې یو ملګري راته خبره کوله چې دغه شانته زما د ډېرې ملګري دي هغې د سهار مونځ نه کوي. نو ما ورته ویل ته کوشش دا کوه چې په ښه طریقه باندې هغه راپاڅی چې هغه پاڅېږي مونځ کوي هسې وخت کې ورته توصیه کوه چې دا ښه کار نه دی بېلمازه کېږي مو باید جمع له لاړ شي. که بیا خبره ونه منله نو بیا باید ډېره ورته پرېږدي داسې ډېرې له لاړ شي هغه ملګرو سره ملګرتیا وکړه هغه ډېره کې چې هغه منځګزاره د جمع خاوندانانی. نو زما معززو تاسو دې کې ډېر کوشش وکړئ چې تاسو نه جمع فوت نشي. دا زموږ او ستاسې د دین او د دنیا په دې کې خیر دی. ستاسو په مال کې به الله برکت واچوي ستاسو په سفر کې به الله برکت واچوي. الله جل جلاله به رانه راضي شي ځکه د سحر منځ دا خو هغه منځ چې دې کې اعمال فرشتي به راخېږي رپوټ رب العالمین له ورښیي. ته دلته ودی په بستره کې او غرار دی خیږي خنار دی خیږي په بستره کې فروت خلک په جام باندې ولاړي دا فرشته ستا رپوټ روزانه رب العالمین له ورکوي چې دا سړی په دغه کې پروت زه راتلمه ودو. نو دا غلط کار دی ورونو. الله جل جلاله دې موږ او تاسې له توفیق راکړي چې د جمع مانځه پابند جوړ شو منځګزاره جوړ شو خپلو ډېرو ملګرو والا ته توصیه کوو خپلو بچو ته توصیه کوو چې ګوره جمع مه پرېږدئ د جمع پابند جوړ شئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.